آنلاین زده کړې ورکوي دا تاسو خپل د زړه څه ورکوي که مو یو څوک سپورټوي دا چې د قرنطین ورځې او شپې وې په دې باندې وتوانېدلم چې د خپل شخصي استوګنځی د خپل شخصي لګښت باندې مې وکولی شو چې هغه ملګري دوستان چې په انګلیسي غواړي زده یې کړي نو په اسانۍ سره وکولی شي چې دغه انګلیسي ته لاسرسی پیدا کړي. اشرف څومره زده کوونکي تاسو لرئ؟ دا چې لومړی ځل ما کله دغه تدریس په آنلاین ډول شروع کړلو نو ما سره تقریبا 200 یا 300 نفر وو، خو اوس چې زه څومره ګورم تقریبا ما سره 4000 نفره اشتراک لري چې دغه 4000 نفره مونږ ښه تعقیبوي او یو مثبته نتیجه مو ترې لاسته راوړې ده. نو جاج مو اخیستی اغیزې ښې دي؟ ټولنې ته یې ښه نتیجه ورکړې ده، لکه زه چې څومره ګورم زموږ زیات دوستان دا تعقیبوي او موږ ته همدا وایي چې نورې ویډیوګانې هم وکړئ، نور هم مخکې لاړ شئ تر څو موږ نور هم څه زده کړو. په هغه هیواد کې لکه افغانستان چې انټرنټ نه لري یا که انټرنټ هم لري یا ګران یې یا ډېر سلو یې یا برېښنا نه یې په هغه کې ستاسو لوی مشکل څه شی دی؟ واقعیت هم همداسې ده، زه پخپله هم انټرنیټي او اقتصادي مشکلات لرم، همدارنګه زموږ هر هیوادوال همداسې د انټرنیټي مشکلات لري، همداسې زیات نور مشکلات لري. واقعیت خبره ده چې موږ مشکلات زیات لرو، خو زیات دوستان بیا چې کله انټرنیټي مشکلات ولري واقعیت هم په افغانستان کې خاص کر انټرنیټي بیې ډېرې لوړې دي، ډېرې زیاتې لوړې دي. زه پخپله هم ورسره لاس و ګرېوان یم، خو هدف مو دا دی چې دغه ټولنې یو هدف په لور یوسو، یو هدف ورته وټاکو. خوشحال او بریالی اوسئ خپل په کارو کې. ډېره ډېره مننه. کور ودان.